د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې د یوه ملي سوداګر لخوا د 50,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د سیمیانو یا ماشې جوړولو فابریکه جوړه شوې او نږدې 100 کسانو ته پکې د کار کولو زمینه برابره کړې ده. د یادې کارخونې مسؤلین وایي چې په 40 ساعتونو کې د یو ټن سیمیانو د تولید، پروسس او بسته‌بندۍ ظرفیت لري او محصولات د ښه کیفیت له پلوه یو شمیر بهر هیوادونو ته هم صادریږي. تولید ما در روز بیشتر از 1 تن می باشد. تولیدات ما انشالله مهربانی خدا در حدود 2 ماه بیشتر میشه. در کشورهای جرمنی و هلند ما صادرات داشتیم از این تولیدات خدا. هزینه فابریکه ما بیشتر از 50,000 دلار آمریکایی می باشد که در اینجا ما سرمایه گذاری کردیم و خاصه ما همی است از تجارای ما، سرمایه گذارای ما که بیاین در داخل وطن سرمایه گذاری کنه تا خود ما بتونیم یک روزی به پای خود ایستاده شویم. ایجاد کار به جوانایی که بیکار هستند تا اینکه مهاجرت میکنند به کشورهای خارجی به خاطر کار و همین حسابا بین یگان وظیفه ایجاد کنه خوبتر میشه بشه. سیمیان یو ډول وچه میوه ده چې زیاتره وخت له چای سره خوړل کیږي او د اختر په ورځو کې د بلخ د ټولو خلکو تر ټولو مشهوره میوه ده. د سیمیانو یا د ماچې جوړولو د تولید برخې عمومي مدیر خداداد وایي چې د خامو موادو په برخه کې پر ځان بسیا دي او ټول مواد په هیواد کې دننه چمتو کیږي. دیگه تهیه از یک از آرد دالنخود است، مواد اولیه است. آرد دالنخود است، روغن است، مرچ سیاه و میخک و دالچین چیزایی هست که ما داخلش بعد اضافه میکنیم به مقدار ضرورت، چیزی که ضرورت باشه مقرر ما استفاده میکنیم. بلخوا یو شمیر کسانو ته چې په دغه کارخونه کې د کار زمینه برابره شوې خوښ دي او د هیواد له نورو ملي سوداګرو څخه غواړي چې په کور دننه دې پانګونه وکړي ترڅو نور ځوانان بهر ملکونو ته د کار کولو لپاره ولاړ نشي. از کار خودم شکر راضی هستم. فعلا همینجا کار میکنم، کلانم هم همینجا شده، دمی کارخانه تمام چیزیم دیگه. من از کار بسیار راضی هستم تا اندازه آخره. دیگه از همشهریای ما همی است که بیاین تجارای ما دمینجا یک سرمایه گذاری کنه، 1-4 تا غریب و بیچاره همینجا کار کنه، دیگه کنه دمینجا کاروبارشان خوب شوه، برشان کاروبار منظم شوه. کشور دیگه درو به ترقی تاکه در کشورهای مردم همسایه بیچاره اردم شهید بگردیم. چرا از خود یک فابریکه یک کارخانه نداشته باشیم که همه جوانای ما پراگنده بود در طرف غلطی ده. ما خوشخواستیم دیگه از تجارای خود خواهشمندیم که بیاید پس داخل کشور خود سرمایه گذاری کنه و همچنین کارخانه ایجاد کنه که جوانای ما نتونه که بیرون از کشور بره کار کردن. ما خوش هستیم که در اینجا کار میکنیم. مدت 12 سال میشه که ما در کارخانه سیمیان فضی کار میکنم. د معلوماتو پر بنسټ په بلخ ولایت کې دا مهال شاوخوا 1,100 وړې متوسطې او لویې فابریکې فعاله دي او ډیر ژر به په یاد ولایت کې د 3م صنعتي ښارګوټي په جوړېدو سره 10 ګونه نورې تولیدي فابریکې هم جوړې او زرګونه ځوانانو ته به د کار کولو زمینه برابره شي.